د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله لمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ والي حاجي محمد یوسف افا د یاد ولایت د ټولو رئیسانو په شتون کې د هیواد مالي مدیریت د سیستم د رئیس په مشرۍ اداراتو کې د غیر اړینو لګښتونو د کنټرول په موخه غونډه ترسره کړه چې پر مهال یې د خزاینو عمومي ریاست د محاسبې رئیس هم حضور درلود. د هیواد د مالی مدیریت د سیستم رئیس بلخ ولایت ته د خپل سفر د هدف اړوند وویل چې د دې ولایت کارونه له نږدې ګوري او ارزونه یې کوي. همدارنګه د ادارو مالی او اداري چارې، د کارکوونکو ارزونه او د لګښتونو کنټرول، د اضافي مصارفو مخنیوی، د ولایت مقام او ادارو ترمنځ د اړیکو ټینګول، په اداري چارو کې د روڼتیا رامنځته کول، د وخت ضایع کولو پروسو لنډول، دقیق او په ورته وخت کې حساب ورکول، په دې اړه د نظریاتو راټولول، یاد ولایت ته د مالی او جنسونو د محاسبې د نوي نصاب او نورو مهمو مسایلو په اړه یې هر اړخیزه معلومات له ټولو مسؤلینو سره د پریزنټیشن له لارې شریک کړل. وروسته د خزاینو عمومي ریاست د محاسبې رئیس د خزانې د ساتنې، له خزانې څخه د استفادې او د کره او شفافو عوایدو د راټولولو له ولایتي ادارې سره د همغږۍ د پیاوړتیا، د مالي نظام د پیاوړتیا، د حکمونو د اغیزمن تطبیق، د مالي لګښتونو د کنټرول او د تطبیق په اړه په ټولیزه توګه د هر اړخیزو مسایلو په اړه مفصلې خبرې وکړې. د غونډې په وروستیو کې د بلخ والي حاجي محمد یوسف افا لومړی له مرکز څخه راغلو مسؤلینو ته ښه راغلاست ووایه او وروسته یې په تیر 20 کلن اشغال کې د مجاهدینو د قربانیو اړوند وینا وکړه چې په خبره یې په هغه وخت کې زموږ مسؤلیت د یو شرعي نظام نافذول و چې پکې بریالي شوو، خو اوس تر هغه څو چنده لوړ مسؤلیتونه راسپارل شوي. ټول باید د دې نظام د بقا لپاره کار وکړو، لکه څنګه چې نظام حاکم شو او پر خپلو پښو ودرېده، پر خپلو عوایدو یې لویې پروژې روانې کړي، همداسې به په اقتصادي برخه کې هم پر خپلو پښو ودرېږي. نو راځئ چې دې هېواد ته هر مسؤل تر خپله وسه کار او خدمت وکړو. ښاغلي وفا د همغږۍ د پیاوړتیا، د لګښتونو د سپما، د مالي چارو د پروسو د ښه والي، د بېځایه لګښتونو د مخنیوي، د فرمانونو او حکمونو د تطبیق او کنټرول، د مالي چارو عامه لګښتونو او ملي یووالي په اړه ټولو رئیسانو ته سپارښتنې وکړې او زیاته یې کړه چې باید ټول د بېځایه لګښتونو څخه ډډه وکړو او هغه پیسې د هېواد د آبادۍ لپاره په کار واچوو. د غونډې په وروستۍ برخه کې د یادو شوو موضوعاتو د تطبیق او په مالي پروسو کې د شته ستونزو د حل په اړه خبرې اترې وشوې. د بلخ والي حاجي محمد یوسف افا د هیواد د پلټنې عالي ادارې د څېړنې له مل پلاوي سره په خپل کاري دفتر کې وکتل چې پر مهال یې د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس، د بلخ مستوفي او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو هم ګډون درلود او د دواړو لوریو ترمنځ په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې اترې وشوې. د لیدنې په پیل کې د هیواد د پلټنې عالي ادارې د څېړنو غړو په استازیتوب مولوي عبدالقدیر حقانی د خپل رسمي سفر په هکله هر اړخیز معلومات وړاندې کړل او ویل چې دغه اداره یوه څېړنیزه او اصلاحي اداره ده او د دغې ادارې موخه د ټولو دولتي ادارو څخه له نږدې څارنه او ارزونه ده چې دغه اداره د عالی قدر امیر المؤمنین شیخ حفظه الله د شفاهي حکم پر بنسټ رامنځته شوې ده او یاد پلاوی د هیواد د ټولو دولتي ریاستونو د ارزونې او څارنې څخه وروسته خپل راپور د ریاست الوزرا عالی مقام سره شریکوي او بیا دا راپور د امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخونزاده سره شریکیږي. همدارنګه نوموړو د بلخ د والي سره خپلې ستونزې او نظریات شریک کړل. په وروستیو کې د بلخ والي حاجي محمد یوسف افا د مرکز څخه راغلي پلاوي ته ښه راغلاست ووایه او دغه لړۍ په دولتي ادارو کې یو نیک ګام یاد کړ او ویل چې اوس په دولتي ادارو کې فساد شتون نه لري، هر څه په منظم او نورمال ډول روان دي. په پای کې د بلخ والي یاد پلاوي ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ او ویل چې ستاسو په وړاندې به هیڅ کومه ستونزه نه وي او تاسو په ډاډه زړه خپلو کارونو ته دوام ورکړئ. د بلخ والي مولوي محمد یوسف افا او ورسره مل پلاوي د بلخ ولایت ولسوالیو ته د خپلو سفرونو پر دوام دا ځل چمتال ولسوالۍ ته ولاړل او د دغې ولسوالۍ له دیني عالمانو، سپین ږیرو، ځوانانو او د اسلامي امارت له یو شمېر مسؤلینو سره یې وکتل. چمتال ولسوالۍ د بلخ ولایت یو له محرومو ولسوالیو څخه ده. د دې ولسوالۍ ولسونه د جهاد په دوران کې د جګړو له پیښو اغیزمن شوي وو او ولسونو یې د اسلامي امارت د مجاهدینو د روغتیا او بریا لپاره اغیزمن اقدامات او خدمات ترسره کړي دي چې د بلخ والي د دغې ولسوالۍ د خلکو د خبرو اوریدو او د ستونزو د حل په موخه چمتال ته سفر وکړ او د سیمې له قومي مخورو، دیني عالمانو او یو شمېر نورو مسؤلینو سره یې له نږدې وکتل. د یادې ولسوالۍ یو شمېر مشران په دغې ولسوالۍ کې د څښاک صحي اوبو، کلینیکونو او سړکونو نه شتون له عمده ستونزو څخه یاد کړ او د افغانستان د اسلامي امارت څخه یې د حل غوښتنه وکړه.
ځکه دا داسې یو مشکل دی، د سړک داسې یو مشکل دی چې موږ ته یو مریض پیدا شي چې موږ کله تر ښاره پورې ځو نو تقریبا په 2 ساعته په 3 ساعته موږ خپل مریض تر یو ډاکټر او تر یو روغتون پورې نشو رسولی. امارات طرفدار خو ګرد 100% موږ یو مسلمانان چې ملت دې نه ځوري، هر څوک چې هرې شعبې ته ځي باید کار یې زر خلاص شي. په ورته وخت کې د بلخ والي حاجي محمد یوسف وفا د چمتال ولسوالۍ د مسؤلینو، دیني عالمانو او عامو خلکو د خدمت او سرښندنو څخه خوښي وښوده او د اسلامي امارت د ساتنې په برخه کې د خلکو همکاري ضروري وبلله. دا یوازې د چمتال شهیدان تاسو شمار کړئ، یوازې د چمتال تکالیفو چابې شمار کړئ، یوازې د چمتال ګوډیانو شهیدانو فلجان شمار کړئ، نور ولایت مه شوروئ. نو دا مې په ګران دا نظام رانیولی دی، دا مې په قیامت بیا رانیولی دی، نو دې نظام سره باید چې ودرېږو. د یادولو وړ ده چې د بلخ ولایت ولسوالیو ته د بلخ والي پرله پسې سفرونه دوام لري او په بلخ کې د اسلامي امارت مسؤلین هڅه کوي چې د خلکو لپاره لازمي اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته کړي. د راهیاب خصوصي ښوونځي د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د زوکړې د ورځې په مناسبت غونډه جوړه کړه. په یاده غونډه کې د سیرت نبی ستوري او د قرآن کریم د تلاوت مخکښ کسي ګډونوالو ته وپېژنده او له هغوی څخه یې ستاینه وکړه. د مزار شریف ښار د پوهنې امر حافظ محمد نعیم بلخي د یوې باثباته ټولنې د ودې او پراختیا او د ځوانانو د عامه افکارو د لوړولو او د خلاقیت او پوهاوي د رامنځته کولو په لاره کې د دیني او ښوونیزو پروګرامونو جوړول اړین وبلل او د خصوصي ښوونځیو مسؤلینو یې وغوښتل چې د اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره د دا ډول تعلیمي او کلتوري پروګرامونه جوړ کړي. یکی از اهداف والای بزرگ تعلیم و تربیت می است که شاگردای ما هوشیار و بیدار و با زندگی پیغمبر خود آشنایی داشته باشند و با فکر باز و با فکر بیدار تربیت شوند و با روحیه بسیار قوی. په ورته وخت کې د دغه علمي او ښوونیز بنسټګر سید ذکریا اقبالي وایي له دغې غونډې جوړولو څخه موخه د اسلامي پروګرامونو وده او پیاوړتیا ده او د اسلام د ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو او احکامو څخه پوره خبرتیا ده او د داسې پروګرامونو په جوړولو یې ټینګار وکړ. مسابقه سیرت النبی که بالاتر از 300 نفر اشتراک کردند و 3 مرحله داشته. مرحله اولش 50 نفر انتخاب شد و مرحله دومش 15 بهترین و از 15 بهترین هم ما اول و دوم و سوم را به معرفی گرفتیم که در نهایت تمام الحمدلله ثم الحمدلله و موفقیت مسابقه سپری شد و نتایج مثبت و دستاوردهای خوبی داشتیم. یکی از دستاوردهای مهم و اهم این مسابقه است که جوانای ما و فرزندان این مردم آشنایی درست با سیرت پیامبر، راهکار و برنامه پیامبر پیدا میکنند. د یاد لیسې مدیر د بشریت د معلم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سیرت د ارزښت په اړه خبرې وکړي او د یادې غونډې جوړولو موخه یې د سیرت النبی څخه د زده کوونکو په ډیر څه پوهول وو. یکی از دلایل اساسی که متعلم رو میاره به تعلیم و تربیه و رو میاره به مطالعه و خواندن بهتر و بیشتر، متعلم نیاز داره که بهش زمینه سازی شود و در کنار زمینه سازی تشویق و ترغیب و انگیزه دهی شود تا اینکه متعلم انگیزی بیشتر حاصل کنه و همواره مطالعه کنه فراتر از مضامین مکتب. د یادونې وړ ده چې د دې ښوونځي د 300 زده کوونکو څخه چې د سیرت النبي او د قرآن کریم د تلاوت د ستوري په توګه سیالیو کې برخه اخیستې وه 15 تنو ته ډالۍ او ستاینلیکونه ورکړل شول. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. تر بیا مو الله مل ښې چارې.